پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چیرې یو چا یو عمل کوي، که چیرې یو چا یو عمل کوي، د عمل څخه مراد دا دی مسجد یې جوړوي، مدرسه یې جوړوله، اسکول یې جوړوي، د هغسې مطلب خانقاه یې جوړوله، یو ټوبویل و، یو څاه یې کیندی. اوس د ده مقصد دا دی چې دی څه وکړي، په دغه عمل کې شهرت غواړي، شهرت د شهرت طلبګار دی، امیدوار دی، او کوشش دا کوي چې جهان زما په دې کار باندې خبر شي. الله پاک د دې په بدله کې دوې خبرې ورته ورږدي. که یو سړی یو عمل کوي او د عمل مقصد یې دا دی چې زه مشهوره سمه، د عمل مقصد یې دا دی چې جهان را خبر شي، د عمل مقصد یې دا دی چې د جهان و غوږو ته دا خبره ورسیږي پلاني حاجي صاحب، پلاني مولوي صاحب، پلاني تجار، پلاني ډاکټر، پلاني دا پلاني کار وکي، او مقصد یې د الله رضا نه و، شهرت یې مقصد ولو، مقصد یې دا و چې جهان ما ته شاباش راکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دوې خبرې الله ورکوي وده ته. اولنۍ خبره دا ده وحقره، الله به سپک کړي، الله به په دې معاشره کې سپک کړي. وصغره، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله به ذلیله کړي. موږ ته خو د نامه دپاره ډېر کارونه کوو. یو اسکول جوړوو، اول را ولاړ سو ګار جهان خبر کو چې زه ملک یم، زه خان یم، زه مولوي صاحب یم، په علاقه کې اسکول جوړوم د یتیمانو د بچانو دپاره، نو لحاظه پر هغه باندې را ولاړ شه، اول خپل تصویر ولګوي. لکه دا زموږ ته په ښار کې امبولینسو والا دی، یو ملک دی، یو خان دی، یو تاجر دی، یو مالداره دی، یو روپۍ الله ورکړي دي، نو دی را ولاړ شي د علاقې دپاره یو امبولینس چې دی هغه واخلي، بیا وایي دغه علاقه کې که یو مریض ولو، که یو کونډه والا، که یو بچی پیدا کېدی، نو به د امبولینس په خدمت کې ولاړ، هغه به تر هسپتال او تر پلاني و پلاني ځای رسوي، یا به جنازه چې د هغه وړي. دی را ولاړ شي، د امبولینس مخ ته هم یو تصویر ولګوي، شاته هم یو تصویر ولګوي، و یو سایډ ته هم تصویر ولګوي، و بل سایډ ته هم تصویر ولګوي، بیا ورسره ولیکي غټ نوم ورسره ولیکي د پلاني فاونډیشن دی. اشه تا چې دا کار کړی دی، تو خدای د الله په خاطر دی کړی دی، آیا که د بندګانو د شهرت لپاره دی کړی دی؟ که د الله په خاطر کړی دی د تصویر څه ضرورت دی؟ که د الله په خاطر کړی دی د نامه څه ضرورت دی؟ او که د نامه دپاره کړی دی، نو بیا تا ته خپل نوم در ورسېدی، په بدله کې د الله رسول فرمایي دوې خبرې الله تا ته درکوي، یو به د الله سپک کړي او دویم به د الله ذلیل او خوار کړي. ګورئ زه ته یو مثال در کوم. که دغه خبره ښه خبره یې چې ما اسکول جوړ کړی دی، ما اسپتال جوړ کړی دی، ما یو امبولینس چې دی هغه مطلب ورکړی دی علاقې دپاره، یا ما یو ټوبویل چې دی هغه جوړ کړی دی، نو پر هغه باندې تصویر لګونګه که ته واښه کار دی، نو ما دا مسجد کې ډېره منډه ترنډه کړې، تقریبا 14 کروڑ روپۍ په دا مسجد کې خرچه وسوله. دا د الله په عظیم فضل، د الله په عظیم احسان، د الله یو ډېر لوی احسان دی پر ما باندې چې سبب یې زه وګرځولم، که نه ما جوړ کړی نه دی. ما به خپلې 100 روپۍ نه یې پکې ورکړي، که مې ورکړي د خپل بابا د خوا 1 لک 2 او 15 لکه به مې خامخا پکې ورکړي. اشه نو چې زه را ولاړ سم پر دا مسجد و تصویر ولګوم، زه خپل تصویر ولګوم، ښه خبره ده که بده خبره ده؟ که ته وایه دا مسجد دی، پر مسجد سړی تصویرونه نه لګوي، نو چې زه د دنیا دپاره کار کوم، د الله دپاره نه، نو بیا تصویر څه پروا لري؟ بیا خو لا ښه خبره ده چې زه په دغه حال کې م یو تصویر ولګوم، د باندې م ولګوم، بلکې زه خپل نوم ولیکمه، په آینده کې د دې مسجد نوم چې دی هغه دا دی. نو ښه خبره ده که بده خبره؟ که زما خبره بده ده، نو ستا خبره بیا ولې ښه ده؟ ولې ښه ده؟ پر الله یې پرېږده، والله ته ور پرېږده، الله بیا اجرونه درکړي، الله بیا ثوابونه درکړي. نو واورئ چا چې نیک کار کړی دی د الله په خاطر یې کا، اسې په جهان په تا پسې خبرې کوي چې پلاني حاجي صاحب داسې په علاقه کې اسکول جوړ کړي، داسې په علاقه کې سړک جوړ کړي، داسې ګلۍ پخه کړله، داسې نلکه راوستله، داسې پلانی کار وکړي. دا اوس د فیسبوک چې کومې نیکۍ دي ابه شمول زما، که زه دغه بیان د دې دپاره کوم چې زه مشهوره سمه، الله د الله رسول وعده کړې ده، یو به الله ما سپکوي، دویم به الله ما ذلیل و خواروي. نو که بیا تاسو دا چمونه کوئ، خاص کر فاونډیشنان والا راواخله، خیریه بنسټ والا راواخله، هسې په دنیا پسې ځغلي وروره. یو سایکل چاته ورکوي، یو موټر سایکل چاته ورکوي، یو بد حال جوړ کړی دی، او سایکل د ده نه دی، موټر سایکل د ده نه دی. که ته وایه یاره، نو هغه خلک به وایي چې دا نو تا څه کړلې، زه د دې وجې ښکاره کوم، نو هغه ته خالي ورښکاره کوه، جهان ته څه دپاره ورښکاره کوې؟
واغه ته ورښکاره که جهان ته څه دپاره ورښکاره کوې هلئ نو دا ویډیو مخ ته سره شیر کړي یو ځای سپی پروت دي ناجوړه یې وروره د اوبو ضرورت د دوا بدی راشي ویډیو جوړ کړي ورته وګوره سپی دا رقم پروت دی خلک اجو لره ځغلي عمرو لره ځغلي خلک پر ودو باندې 200 روپۍ ورکوي او ظالمه نو سپی خو ته رالې ورته ودرېدې خو ته یو چم وکړه ته راولاړ سې یو چم وکړه ته پر ما ولې توانه یو زنانه د هغه غریبه پریشانه یو ماشوم دی یتیم دی هغه پریشانه بدی راځي دی ویډیو جوړوي علی جهان خبر کې دا شی یو کوچنی دی موټر ولې دی په هسپتال کې پروت دی ظالمه ورسه په خپل وکړه ورسه په خپل وکړه او که د چا څه عقلي روپۍ بیا روپۍ چې واخله تصویر ور واستوه کې نه منې کې نه منې دغه دی ما دا کار وکوي نو لهذا کم څوک چې د نامه دپاره کار کوي څومره عجبه خبره ده یاره دې خواته ګوره ورور مه ګوره ګوره تاسو پر دې خبره لږ غور وکړئ زه بیان کوم ما ته به الله پر دې بیان جنت راکوي که به جهنم راکوي نعوذ بالله که ما ستاسې د خوشحالۍ دپاره کوئ چې پلانی عاجز صاحب به داسې وایي پون راواخلي یا داسې به عاجز صاحب عمرې له رواسي دغه عمره دې زما زار سي دغه موبایل دې زما زار سي او که بیا تاسو دا چمونه کوئ ستی دې م زار سي خیال کوئ خیال د الله په خاطر یې کوئ پخوا موږ په اسکول کې ویل ول چې نیکي وکې سمندر ته وغورځوه سمندر ته چې دې وغورځوه د قیامت په ورځ الله پاک د ښکاره کوي او که چې ته وایه نو د جهان دپاره د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به اعلان وشي کم چا چې د جهان دپاره منډه ترنډه کړې ده ورسې د هغه څه خپله نیکي واخلئ هغه دې ثوابونه درکړي الله فرمایي زما په دربار کې ثوابونه نشته صحیح خبره ده الله پاک دې نه ذلیله کوي الله پاک دې هر عمل موږ ته د خپلې رضا را نصیب کړي الله پاک دې هر قدم موږ ته د خپلې رضا را نصیب کړي الله پاک دې مې داسې نه جوړوي چې زه د نامه دپاره یو کار کوم الله دې مې نه جوړوي الله دې خدمت توفیق راکړي د اسکول د کالج د یونیورسټۍ د سړک د برمې د ټوبویل د څا د یو کوچنی بچي د هغه د واده یو کوچنی بچی غریب دی د هغه د واده یو کوچنی بچی بیماره ده د هغه د علاج یو کوچنی بچی بیمار دی د هغه د علاج یا الله پاک چې کم کارونه مې ستا د رضا دپاره کړي دي هغه قبول کړه یا الله چې کم کارونه مې د جهان د شهرت دپاره کړي دي یا الله معافي راته وکړه یا الله معافي راته وکړه یا الله ستا رضا را نصیب کړه زه کمزوری یم ما شیطان خطا باشي زما نفس ما خطا باشي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ دا ژی په لاس کې دی کورو ته اوبه ورکوي چا پوښتنه وکړه چې حضرت اوبه خو پرا دي ته اوبه څه کوې ول زما نفس ما ته ته امیر المؤمنین زما د نفس کور خرابوم زه زما نفس ذلیله کوم چې هغه ما ته ته امیر المؤمنین زه اوس دا نفس ذلیله کوم دا خلکو کورو ته اوبه ورکوم حالانکې د اوبو ضرورت نشته موږ خپل نفس ذلیله کوو الله دې د نفس حواله کوي نه الله دې د شیطان په حواله کوي نه یا الله ته د خپل قدرت څخه موږ مه باسه یا الله پاک د خپل فضل و احسان موږ مه باسه بس ان شاء الله بیا موږ کامیاب وي او که ستا فضل و احسان نه یا الله بندگان به مو راڅخه ناراضه ته به مو راڅخه ناراضه سي العیاذ بالله دا خبره بیا ختمه شوه عزیزان